یوازې یوه نښه کولی شي چې ستاسو تاوان په ګټه بدل کړي. هغه د چاک او د باس پیژندل دي. دا چې چاک څه شی ده په مارکیټ کې، باس څه شی ده او د دواړو خصوصیات څه شی دي، دا به موږ تاسو په دې ویډیو کې لولو. ارزښتونه څه شی دي. که تاسو لیوال یاستئ نو ویډیو د سره لایک کړئ، که چینل مو سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ، خپل نظر په کمنټ کې راته پرېږدئ، ویډیو تر اخره وګورئ. ها نو راځو باس څه شی ده او چاک څه شی ده. کوم چې ډېر اهم کنسپټ ده، که دا کنسپټ تاسو واخلئ ستاسو واقعا ستاسو ټریډینګ جرني به څنګه شي، واقعا یو مختلف ټریډینګ جرني به تاسو ولرئ. نو راځو what is chalk and what is boss. نو هر یو موږ تاسو پیژنو چې چاک څه شته وایي او باس څه شته وایي. راځو ګورئ موږ مخکې وویلی چې موږ دوه قسمه ټرینډ لرو، یو اپ ټرینډ موږ سره، بل ډاون ټرینډ موږ سره و. په اپ ټرینډ کې موږ وویل چې موږ سره هایر های موجود وي، هایر لو موجود وي، داسې سیستم موجود وي موږ سره. ټیک ده داسې. نو ګورئ کله چې موږ سره هایر های ماته شي، موږ مخکې وویلی په اپ ټرینډ کې چې موږ سره هایر های جوړیږي. ټیک ده. نو چې کله موږ سره هایر های ماتیږي دلته، دا موږ سره هایر های و. صحیح ده. دا چې کله مات شي په اپ ټرینډ کې نو یو مفهوم یې راکړئ، ځان ته یو نوم اختیاروئ. په دواړو حالتونو کې، په ډاون ټرینډ کې هم، په اپ ټرینډ کې هم. په ډاون ټرینډ کې کله چې لو ماته شي، ګوره دا لو ده، موږ ویلې که نه دا هایر، دا لوور های و، دا لوور لو. نو کله چې دا لو ماته شي یو کنسپټ جوړیږي موږ سره. کله چې های ماتیږي یو نوم خپلوي، او چې کله لو هم ماتیږي یو نوم خپلوي. نو باس موږ سره په دواړو حالتونو کې منځته راځي. د باس مطلب څه ده موږ سره؟ باس یعنی بریک آف سټرکچر. اوکې سو وایو چې مطلب what is boss. باس څه ده؟ نو ګورئ نو د باس خپل کنسپټ څه شو موږ سره؟ یعنی بریک آف سټرکچر. کله چې مارکیټ د ټرینډ په لوري مهم های یا لو مات کړي، کله چې مارکیټ د ټرینډ په لوري خپل های یا لو مات کړي، تاسو وګورئ که چې د مارکیټ موږ سره اپ ټرینډ وي نو مارکیټ به موږ سره څه ماتوي؟ موږ سره مارکیټ خپل های به ماتوي موږ سره. تاسو دلته وګورئ مارکیټ څه ده؟ اپ ټرینډ ده. مارکیټ څه ده؟ په اپ ټرینډ کې مارکیټ روان ده. نو دلته موږ سره مارکیټ های ماتوي. کله چې مارکیټ های مات کړي نو موږ سره باس منځته راځي. چې منځته راځي موږ سره بیا باس منځته راځي. د دې مطلب څه شو؟ کله چې باس منځته راغی مطلب د مارکیټ نور هم کنټینیویشن کوي، یعنی اپ ټرینډ جریان لري. د اپ ټرینډ به څنګه وي؟ د اپ ټرینډ یعنی هم جریان لري تر کومه چې باس جوړیږي اپ ټرینډ به څنګه وي؟ اپ ټرینډ به جریان لري. دا وګورئ مثال موږ سره پل بک کې بیا موږ سره باس جوړوي، خپل های بیا ماتوي موږ سره. چې کله خپل های بیا موږ سره ماتوي مطلب چې د کنسپټ دی کار دا وګورئ دلته موږ سره بیا خپل های مات کو نو د خپل ټرینډ په لور باندې حرکت کوي. مطلب څه چې موږ سره ټرینډ کنټینیویشن لري، جریان لري، اپ ټرینډ ده، نور هم قیمت بر روان ده. نو موږ به تل دلته څنګه کوو؟ دلته موږ د بای لپاره توجه کوو او بای ته منتظر پاتې کیږو. کوم چې موږ د دې ویډیو په اخر کې تاسو ته ووایو چې بای څنګه وکړو او څنګه سیل په دې حالتونو کې وکړو، څنګه د باس او د چاک نه د بای او د سیل لپاره استفاده وکړو. تاسو دا وګورئ دا موږ سره ډاون ټرینډ ده. صحیح ده. نو په ډاون ټرینډ کې هم کله چې د ټرینډ په جریان باندې خپله لو مات کړي قیمت ته وګورئ دا موږ سره د قیمت لو که نه مخکې موږ ویلې وله دا موږ سره د قیمت لو ده. نو چې کله قیمت لو ماتیږي موږ سره نو موږ سره باس منځته راځي. چې منځته راځي باس یعنی بریک آف سټرکچر منځته راځي. په ډاون ټرینډ کې څه مطلب باندې؟ په ډاون ټرینډ کې همدا مطلب ده. کله چې په ډاون ټرینډ کې باس منځته راځي مطلب څه شو؟ یعنی ډاون ټرینډ جریان لري. تر کومه چې باس منځته راځي کنسپټ به څه وي؟ یعنی ډاون ټرینډ جریان لري. دا وګورئ تر کومه چې موږ سره باس جوړیږي نو موږ به څه وایو؟ موږ دا مطلب اخستلی شو چې دغه ټرینډ جریان لري.
که اپ ټرین وي هم جریان لري او که ډاون ټرین وي هم جریان لري. دا موږ سره جنرال مطلب کنټینیویشن ښیي. باس چې ښیي موږ سره باس موږ سره د ټرین کنټینیویشن ښیي موږ سره. په اپ ټرین کې موږ سره های ماتوي، په ډاون ټرین کې موږ سره لو ماتوي. ګورئ موږ تاسو ته په دې مثال کې بیا وروسته ټول ښیو درته په دې شکل کې چارټ کې درته چې څنګه تاسو په مارکینګ وکړئ، څنګه تاسو انډیکیټر استعمال کړئ. او فی الحال راځو کنسپټ زده کوو په همدې باندې مهم کنسپټ زده کوو. ښه اوس موږ سره دغه ته راځو سټرانګ باس ته راځو او ویک باس ته راځو. اوس موږ سره باس په دوه قسمه منځ ته راځي. اوکې یو ته سټرانګ باس ویل کېږي. ټایپس اف باس موږ سره دي. types of boss. ګوره موږ سره دوه قسمه باس دي. یو ته strong boss وای، بل ته weak boss وای. strong boss and weak boss. valid او invalid boss. خب نو ګورئ سټرانګ باس کوم باس ته ویل کېږي. لومړی چې موږ ویل سټرانګ باس، په سټرانګ باس کې موږ سره مومنټم څنګه وي؟ قوي مومنټم اوسېږي. څه اوسېږي؟ قوي مومنټم اوسېږي. موږ سره سټرانګ مومنټم وي. څنګه وي موږ سره؟ موږ سره سټرانګ یا های مومنټم یا موږ سره قوي مومنټم موجود اوسېږي. ورسره دوهم څه اوسېږي؟ دوهم موږ سره کینډل بریک اوسېږي. موږ سره غټ کینډل بریک کوي. څه کوي؟ غټ کینډل بریک کوي. موږ سره بگ کینډل بریک اوسېږي موږ سره په دې کې. او دریم خصوصیت څنګه وي؟ دریم خصوصیت داسې دی چې په دې کې کلوزینګ همیشه د لیول نه پورته کېږي. کلوزینګ څنګه کېږي؟ زه یې تاسو ته بیا په اسانۍ ښیم. کلوزینګ د لیول نه ابو لیول کېږي. ابو لیول کېږي. ګورئ که موږ سکیچ مثال واخلو ځان سره دلته، موږ دلته سکیچ مثال واخلو. تاسو وګورئ زه دلته یو سکیچ مثال واخلم. مثال دا موږ سره یو کینډل ده. دا ویک ده کینډل. pretend it's a bearish candle. okay, pretend it's a bearish candle. it's a bearish candle. اوس باس موږ سره سټرانګ باس څه وخت منځ ته راځي؟ کله چې ګرین کینډل جوړ شي. داسې ګوره یو بل ګرین کینډل جوړ شي او د ګرین کینډل باډي د لومړي کینډل باډي څنګه کی مکمل د ویک سره وخوري. د ویک سره څنګه کی بنده کی برا. دا وګورئ یو ګرین کینډل جوړ شو. دلته وګورئ دې کینډل دا کینډل مات کړو. ګورئ دې کینډل های څنګه کړله؟ دې کینډل های ماته کړله. موږ ویلو که نه دا دې کینډل چې شو دا دې کینډل های و مخکې. ها دا چې و های و. نو ګوره دې کینډل څه وکړو؟ موږ سره ویلټ باس هله منځ ته راځي کله چې دا دوهم کینډل د لومړي کینډل های مکمل مات کی. سټرانګ مومنټم سره ماته کی. بگ کینډل منځ ته راشي. ګوره ها دا وګوره بگ کینډل سره منځ ته راغی. بل د کینډل کلوزینګ د دې د های نه بره وشو. نو کله چې د کینډل کلوزینګ د دوهم د لومړي کینډل د های نه بره وشي او په فول باډي کینډل سره وشي نو دې ته موږ بیا څه وایو؟ موږ بیا ویلټ یا سټرانګ باس ورته موږ وایو. څه ورته وایو؟ ویلټ یا سټرانګ باس ورته موږ وایو. دا خو ما تاسو ته په دغه کې وښوده په کینډل کې مې ورته وښوده، خو موږ په چارټ کې هم بیا ګورو. ټیک ده
موږ چارت ته هم ځو په چارت کې هم داسې ګورو تاسو وګورئ نو دا دوهم کینډل څنګه شو لومړي کینډل د های نه بره کلوز شو د فل کینډل سره باډي سره کلوز شو ګوره کلوزینګ څنګه شوی ده کلوزینګ په فل باډي کینډل سره فل باډي سره شوی ده چې کله په فل باډي سره او په های مومنټم سره کلوزینګ وشي نو دې ته بیا څه ویل کېږي ته بیا سټرانګ باس ویل کېږي ورته اوس د دې برعکس ویک باس کوم باس ته ویل کېږي ویک باس بیا داسې ده ګوره چې دغه دوهم کلوزینګ څنګه اوسېږي دا په یوازې په ویک سره اوسېږي په چې سره اوسېږي یوازې په ویک سره اوسېږي مثلا ګورئ دا موږ سره هماغه ریډ کینډل ده موږ ریډ کینډل اخلو تاسو وګورئ بل کینډل جوړ شو داسې فرض کړه موږ سره ګرین کینډل جوړ شو تاسو وګورئ فرق ته اوس ګورئ د دې کلوزینګ په ویک سره کېږي سره کېږي د دې کلوزینګ په ویک سره کېږي یعنی دا پریویس کینډل څنګه کوي پریویس کینډل په ویک سره ماتوي دا وګورئ د دې های څنګه کړله د دې های یوازې په ویک سره ماته کړله دا هم باس ده هم چې ده موږ سره باس ده خو ویک باس ده یا موږ سره انویلډ باس ده موږ سره په دې باندې موږ ډېر ډیسیژن نه اخلو بیا اوکې چې کله ویک باس راځي مطلب څه موږ په دې باندې بیا سټرانګ کنټینیویشن د ټرینډ نه اوسېږي موږ سره نو موږ سره د ټرینډ سټرانګ کنټینیویشن هله اوسېږي کله چې کلوزینګ په څه سره وشي کله چې کلوزینګ په فل باډي کینډل سره وشي نه په ویک سره کینډل وشي نو پروفیشنل ټریډران چې دي هغوی آلویز باس چې ټریډ کوي نو هغه نو ویلډ باس ټریډ کوي ناٹ انویلډ باس اوکې تاسو هم چې کله ټریډ کوئ او باس او د باس کانسپټ استعمالوئ په چارټ کې نو باید تاسو ویلډ باس ته وګورئ رادر دین انویلډ باس ته تاسو باید وګورئ نو دا ډېر موږ سره د سټرانګ او د ویک باس خبرې موږ سره ولې د دې برعکس موږ سره بل بیا چې ده موږ سره بل کانسپټ چې موږ سره ده هغه موږ سره د چاک کانسپټ ده صحیح ده چې کانسپټ موږ سره ده بل موږ سره د چاک کانسپټ ده چې ده چاک ده یا څه معنا چینج اف کریکټر موږ سره ده څه مطلب چینج اف کریکټر څه مطلب شو دی چینج اف کریکټر ګورئ موږ وویلې باس موږ څه چې ښیي باس موږ څه کنټینیویشن ښیي اوس د باس په خلاف باندې د باس په خلاف موږ څه چینج اف کریکټر منځته راځي چینج اف کریکټر څه معنا کله چینج اف کریکټر منځته راځي مطلب څه دا موږ ته ریورس ښیي څه ښیي دا موږ ته ټرینډ ریورس ښیي باس موږ ته ټرینډ کنټینیویشن ښیي او دا موږ ته څه ښیي دا موږ ته ټرینډ ریورس ښیي د باس دنده څه شی وله ګورئ د باس دنده دا وله چې باس موږ سره د یو ټرینډ کنټینیویشن ښیي داسې صحیح شو د چینج اف کریکټر دنده څه شی ده دا موږ سره د یو ټرینډ ریورس ښیي ته مثال چې ټرینډ ریورس کیږي بیرته څه کیږي ټرینډ بیرته ریورس کیږي نو د چینج کله چې چینج اف کریکټر منځته راځي نو څه معنا کوي د دې سیګنل دا ورکوي چې نور مارکیټ څنګه کیږي بیرته ریورس کیږي یا مارکیټ خپل ډایرکشن ته تغییر ورکوي نو دا د چینج اف کریکټر خبره ده چې په دې کې مارکیټ موږ سره ریورس کیږي خو نو څه وخت چینج اف کریکټر منځته راځي ګورئ که په اپ ټرینډ وي که ډاون ټرینډ وي موږ په اپ ټرینډ کې ویل چې موږ اپ ټرینډ کې موږ هایر های هایر لو لرو ټیک ده څه لرو هایر های and higher low لرو مونږه دا مونږ سره higher high ده دا مونږ سره higher low ده دا high ده دا low ده مونږ سره نو ګورئ
موږ یوازې لو په نښه کوو دلته ټیک شو دا لوګانې موږ په نښه کوو هر کله چې د غلو ماته شي نو موږ سره چینج اف کریکټر منځته راځي دا چې ول موږ سره چې های ماتیږي تر کومه چې های ماتیږي مارکیټ څنګه وي مارکیټ موږ سره کنټینیویشن کې ده ټیک ده مارکیټ موږ سره کنټینیویشن کې ده تر کومه چې بوس منځته راځي نو اوس ګورئ هم اوس کله چې مارکیټ خپله لو ماته کې یعنی بل بوس جوړ نه کړي څه جوړ نه کړي بل بوس موږ سره جوړ نه کړي نو راځي مارکیټ سټرانګ د دې نه ښکته کلوز شي دلته چې د کلوز شو تاسو وګورئ د پریویس لو نه څنګه شو مارکیټ قیمت ښکته کلوز شو نو چې کله د مارکیټ قیمت د پریویس لو نه ښکته جوړ شي دا دلته کلوز شو نو دغې وضعیت کې موږ دغې حالت ته شوی وو دغه ځای ته موږ بیا چینج اف کریکټر ویل کېږي دلته بیا څه ویل کېږي دې ته بیا چوک ویل کېږي څه ویل کېږي ورته چوک دغې ساحې ته چوک وایي چې کله چوک منځته راغی د چوک مطلب څه شو چې دا سیګنل ورکوي نوره چې دغه کوم بولش ټرند چې و که نه دا نور کنټینیویشن نه کوي دا ټرند څنګه و دا ټرند نور کنټینیویشن نه کوي نور یعنې بولش ټرند ختم شو او وخت راغله چې مارکیټ ته سلران داخل شي د مارکیټ اختیار سلران په خپل لاس کې واخلي نو هله بیا اول سیګنل موږ سره چوک راځي چې کله چوک نښه راغله مطلب څنګه شو مطلب دا چې مارکیټ نور ښکته ځي او مارکیټ خپل حالت بدلوي نو دلته وی چې بایران خپل پوزیشن کلوزوي او سلران خپل پوزیشن لانګ ځان سره ساتي ریممبر موږ دلته وویلې چې په بوس کې موږ سره ویلډ او انویلډ دواړه شامل دي ښه یعنی بوس په ویک سره هم بوس حسابېږي او په فول باډي کینډل سره هم بوس حسابېږي خو ریممبر چې په چوک کې دا خبر نشته چوک کې باید کلوزینګ په فول باډي کینډل سره وشي یعنی دغه چې کوم کینډل جوړیږي او راځي دغه لو باید په فول باډي کینډل سره مات کړي نه په ویک سره که په فول باډي کینډل سره دغه لو ماته شوله نو بیا ویلډ چوک د موږ سره او موږ او نښه دا ورکوي چې څنګه شي مارکیټ نور خپل مسیر بدلوي بیا سیګنل د چی ده سیګنل د دې ده چې مارکیټ نور څنګه کوي خپل مسیر بدلوي مګر که چیرې دا کینډل کلوزینګ په فول باډي کینډل سره ونه شي نو موږ بیا په دې باندې توجه نه کوو بلکې دا موږ سره یو لیکویډیټي ټریپ ده بیا او هغې نه بعد مارکیټ بیا خپل کنټینیویشن کوي نو ریممبر موږ به ګورو چې موږ به ګورو فول باډي کینډل ته به ګورو تاسو دا وګورئ دلته موږ سره هایر های هایر لو مطلب ټول بوس ته اوکې ټول بوس موږ سره دی هایر لو هایر های نو ګورئ موږ سره څنګه شو هایر لو بریک شوی ده لوور لو جوړ شوی ته موږ چوک ویل کېږو بله ته موږ څه وایو د موږ چوک وایو ورته همدا په بلش حالت کې چې کله بلش حالت خپل حالت بدلوي اوکې کله چې څنګه وي کله چې بلش مارکیټ خپل حالت بدلوي او نور ځای سلران ته ورکوي نو بیا چوک منځته راځي بلش مارکیټ کې په دې شکل منځته راځي بیا او که بیرش مارکیټ کې وګورو تاسو وګورئ بیرش مارکیټ موږ سره لوور لو لوور های جوړېږي دلته موږ سره بوس ته ګو دا ټول سټرکچر اف بوس دی بریک اف سټرکچر دی نو چې کله بیرته موږ سره بوس کې پریویوز های بریک شي موږ سره په دې کې ښه ریممبر هلته په بولش کې موږ سره لو باید ماته شي په بیرش کې موږ سره باید پریویوز های ماته شي نو کله چې پریویوز های ماته شي نو موږ سره چوک منځته راځي زه چارټ کې ګورو چارټ کې ریل اگزامپل یې اخلو تاسو ته موږ یو انډیکیټر موږ تاسو ټاکلی ده تاسو کولی شئ انډیکیټر په مرسته باندې دغه چارټ ځان بیخي اسانه کوي که تاسو انډیکیټر که بدون د انډیکیټر نه هم کار کوئ نو تاسو کولی شئ وګورئ هایر های معلوم کوئ هایر لو معلوم کوئ تاسو وګورئ دلته مارکیټ موږ سره په اپ ټرینډ کې ده نو که موږ وګورو نو تاسو وګورئ دا موږ سره هایر های ده دلته مطلب موږ سره بوس منځته راغلی ده او دلته هم موږ سره بوس منځته راغلی ده وګورئ تاسو داسې تاسو ټول دغه شکلونه وګورئ په هر ځای کې موږ سره بوس منځته راغلی ده دا بوس ده دلته بوس ته موږ سره نو تاسو وګورئ
تاسو ځان د باس په نښه کوي نو تاسو کولی شئ په اسانۍ باندې بیا ټریډ تاسو وکړئ. ګوره هایر لو هایر های دا نیو های ده موږ سره جوړه شوې دا لو ده دا نیو های ده. تاسو دلته وګورئ دا لو دا های دا بریک اف سټرکچر دی ټول نو اپ ټرند ده نو ټول باس ده. نو ګوره چې کله باس منځته راغی مطلب مخکې ویلې که نه چې باس منځته راشي مطلب یې څه ده مطلب د ټرند کنټینویشن ده. دا وګوره تر کومه چې باس جوړیږي نو ټرند کنټینویشن کې دا باس جوړ شوی دا ګوره ټرند هغه اپ ټرند کنټینویشن کې دا باس جوړ شوی دا اپ ټرند په کنټینویشن کې دا باس جوړ شوی اپ ټرند په کنټینویشن کې دا. نو تر کومه چې باس جوړیږي نو ټرند به کنټینویشن کوي ټرند به څه کوي ټرند به کنټینویشن کوي. دا وګوره دا بل باس جوړ شوی موږ سره. نو دلته اوس خبر ده که چېرته مثال دلته موږ سره باس دا وګورئ دلته موږ سره ان ویلډ باس جوړ شوی ده. دا ویلډ باس دی دا ان ویلډ باس دی. دا وګوره ما تاسو ته خبره وکړله چې کله مطلب کلوزینګ په فول باډي سره وشي نو بیا موږ سره ویلډ باس ده او ان ویلډ باس څه وخت اوسیږي هله اوسیږي چې کله کلوزینګ په ویک سره وشي. دا وګوره د دې کلوزینګ په ویک سره شوی ده دا موږ سره ان ویلډ باس ده. اوکې نو موږ به منتظر پاتې کیږو کله چې دغه لو ماته شوله. دا لو څنګه شي که دا لو چیرې ماته شي نو بیا به موږ سره څنګه راځي بیا به موږ سره چینج اف کریکټر منځته راځي. بیا به څه راځي موږ سره دلته به موږ سره چینج اف کریکټر بیا موږ سره منځته راځي. زه که چې تاسو په چارټ کې نشئ کولی تاسو باس او چاک انتخاب کوئ نو موږ تاسو ته یو انډیکیټر ښو په هغه انډیکیټر باندې تاسو کولی شئ په اسانۍ باندې په چارټ کې چاک او باس ساحې ټول تاسو ته په نښه کې دا وګورئ څومره ښه څومره زبردست تاسو کولی شئ چې ځان ته خپله اټومیټیکلی دغه انډیکیټر تاسو په چارټ کې د باس او د چاک ساحې تاسو ته وښیي. تاسو به لاړ شئ تاسو به راشئ انډیکیټرز ته وبلیکئ چې مارکیټ سټرکچر به تاسو ولیکئ چې مارکیټ سټرکچر تاسو ولیکه بیا به تاسو راشئ نیفیو سیم ته به راشئ دا باس چاک اف وی جي دا شیان ټول په دې به تاسو کلیک وکئ او ستاسو چارټ ته به څه راشي ستاسو چارټ ته به دا وګورئ ټول د باس او د چاک ساحې منځته راشي. تر کومه چې باس وي ټرند به کنټینویشن کې وي. تاسو دا وګورئ باس ټرند کنټینویشن د باس ټرند کنټینویشن ده. دلته تاسو وګورئ دلته موږ سره یو ځای کې موږ سره چاک راغلی ده یو شارټ ټرم دلته موږ بیا ټریپ وایو. اوکې تاسو بیا اوس تاسو پوهیږئ مثال د ټریپ ویل کېږي. دا وګورئ بیا باس راغلی ده د چاک نه وروسته بیا کنټینویشن شوی ده دلته یو ټریپ ویل کېږي انډرسټینډ. دا وګورئ دلته موږ سره باس ده دلته وګورئ دلته موږ سره چاک راغلی چاک وګورئ موږ سره په فول باډي سره شوی ده یعنې دغه پریویس لو ماته شوی ده. موږ تاسو ته وویل چې کله چې لو ماته شي نو بیا څنګه کوي مارکیټ سیلرانو ته خپل ځای اختیار ورکوي. نو وګورئ چاک راغی هغې نه بعد سیلران منځته راغلی دي هغې نه بعد مارکیټ څنګه شوی ده بیرش شوی ده. وګورئ هغې نه بعد مارکیټ کمپلیټلی بیرش شوی ده. اوس لاس کنسپټ ته راځو چې هاو ټو ټریډ چاک ان باس څنګه چاک او باس ټریډ کوو. د ټریډ لپاره سمپل خبر ده کله چې چاک منځته راځي باس منځته راځي د باس چون تاسو ته وویلې چې کله باس منځته راغی نو موږ سره مارکیټ بیرته چې کوي پول بک کوي. اوکې تاسو به ټریډ یوازې په پول بک وضعیت کې کوئ. دا چې شو موږ سره باس شو. اوکې دا چې شو موږ سره باس شو چې کله بریک اف سټرکچر منځته راغی اوس تاسو غواړئ ټریډ وکړئ نو تاسو امیډیټلی دلته انټري مه کوئ. اوکې دلته امیډیټلی انټري ریسک هم وي او خطر نه ډېره مطلب خالي نه اوسېږي ځکه ستاسو ایسل ډېر غټ راځي تاسو مجبور یاست چې خپل ایسل د بریک اف سټرکچر نه لاندې کېږدئ. دلته نو تاسو ګورئ ډېر ایسل ډېر غټ راځي تاسو څنګه کوئ اوس د دې پراپر طریقه ته چې تاسو به راشئ فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ته به راشئ او د دې پول بک دغه د امپلسیف موف د سوینګ لو نه به څنګه کوئ تاسو داسې ډرا وکړئ تر سوینګ های پورې چې کومې ساحې پورې موف شوی وي. دې نه به تاسو منتظر پاتې شئ چې پرایس څنګه شي پرایس یا راشي موږ سره ډسکاونټ زون ته راشي. کوم زون ته راشي ډسکاونټ زون ته راشي پریمیم زون نه. اوکې اکثره پریمیم زون کې موږ سره 3 پوینټ که چې د سټرانګ موف ډېر سټرانګ وي خو په دې 0.38% کې موږ څنګه کوي ریټریسمنټ کوي بیرته
پرایس به راځي موږ سره. خو موږ به جنرالي ګورو په ډسکاونټ زون کې موږ کولی شو خپل پرایس خپل انټري پلان کوو یا د 0.50% نه ښکته کولی شو موږ چې موږ خپل انټري پلان کوو یا په 0.61% کې کېږدو هغې نه بعد لانګ انټري پلان کوو کې په دې شکل باندې. تاسو راشئ دلته اوس وګورئ موف ته ګورو. تاسو وګورئ چې دا سټرانګ موف راغلی امپلسیو موف راغلی دی چې نه دا تاسو وګورئ یو امپلسیو موف ده دا وګورئ یو امپلسیو موف ده صحیح ده. نو دې موف ته تاسو وګورئ یو قوي موف ده موږ سره راغلی ده بوس بریک اف سټرکچر کړی ده پریویس های څنګه شوی مات شوی دلته ده. نو راځو د ټریډ لپاره څنګه کوو. د ټریډ لپاره موږ د دې لونه فیبوناچي ریټریسمنټ ټول ډرا کوو تر همدې ساحې پورې. دا وګورئ چې کله راغی نو موږ سره ګولډن زون کوم یو ده موږ سره ګولډن زون د 0.5 نیولې 0.61% ده موږ سره. تاسو کولی شئ چې خپل ټریډ په دې زون کې تاسو پلان کوئ په دغه زون کې تاسو خپل ټریډ پلان کوئ دلته انټري پلان کوئ کلوزنګ ته وګورئ. تاسو وګورئ په ګولډن زون کې کینډل کلوز شوی ده بولش کینډل منځته راغلی. چې کله بولش کینډل منځته راغی نو سیګنل د لانګ د موږ سره تاسو به راشئ او دلته به اوس لانګ انټري وکئ او خپل اس ال به د همدې لاندې زون کې دی دغه کلوزنګ د به لاندې کېدی او دوه چنده به تاسو مارک کوئ. څه به مارک کوئ تاسو به دوه چنده دا وګورئ تقریبا ډېر غټ انټري شوی ده 1.5 تک څومره انټري شوی 1.5 ریشیو انټري ده ګوره څومره زبردست انټري شوی دلته ده. تاسو کولی شئ چې بل موف ځان ته مارک کوئ بل موف ځان ته وګورئ بل موف ځان ته وګورئ په دې کې چې هر ځای کې تاسو کولی شئ تاسو ځان ته موف تاسو مارک کوئ ځان ته. دا وګورئ چې کله چاک منځته راشي د چاک لپاره هم دا شکل ده. دا وګورئ چاک منځته راغلی ده چې کله چاک منځته راشي د انټري لپاره بیا څنګه ده تاسو به هم فیبوناچي ریټریسمنټ ټول د دې سر نه ډرا کوئ د دې موف تر اخره پورې. بیا به تاسو منتظر پاتې شئ. ګورئ وګوره موږ سره په ګولډن زون کې قیمت راغلی ده. تاسو بیا ایزلی کولی شئ چې په دې ګولډن زون کې تاسو خپل انټري پلان کوئ. ها دا وګورئ دې نه برږدو تاسو وګورئ ډاون سایډ څومره زبردست نو تقریبا 1.120 ده که 1.15 ریشیو ټریډ ده. دا وګورئ تاسو په ډاون ټرینډ کې هم تاسو داسې کولی شئ په بوس کې هم تاسو داسې کولی شئ. نو ایزلی تاسو کولی شئ چې کیچ موف کیچ کوئ او په اسانۍ باندې ټریډ ته داخل شئ او ټریډ نه استفاده وکړئ. دا زموږ تاسو د نن ورځې د چاک او د بوس درس. خپل نظر په کمنټ کې پرېږدئ راته. ستاسو نظر زموږ لپاره اهمیت لري. تر بل ویډیو پورې تاسو ټول پاک خدای سپارم. ښه وخت ښه شېبې.